پاتې مزل. د تاریخي ناولونو ځانګړې خپرونه پاتې مزل د اوسني عصر د ننګونو او فرصتونو هنداره چې د اسلامي تمدن د عروج او انحطاط عوامل روښانه کوي. پاتې مزل د علم او ارتقا پر لاره څراغونه بلوي او د مسلمانانو تیرې سترې واکمنۍ او فرهنګي میراثونه بیانوي. د امید رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو هیله ده چې ټول به روغ جوړ او په ورځنیو چارو کې بریالي اوسئ. پیل کوو د پاتې مزل په نننۍ خپرونه. هیله ده چې د خپرونې تر پایه راسره پاتې شي. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین قائد المجاهدین سید الانصار والمهاجرین وعلى آله واصحابه اجمعین. اما بعد، طارق بن زیاد وویل زه لوی او ستر نه یم، بلکې الله جل جلاله لوی او عظیم دی. دا زما هیواد نه، بلکې دا د الله جل جلاله ځمکه ده. په اسلام کې هیڅوک بادشاه نشته، یوازې الله جل جلاله بادشاه او شاهنشاه دی. د هغه په هیواد او مملکت کې هر انسان مساوي حقوق لري. د ګوټ د قوم یو مخور سړي وپوښتل آیا موږ دا هیله لرلی شو چې موږ ته به خپل حق پوره راکول کیږي؟ طارق بن زیاد ځواب ورکړ تاسې ته به داسې حق درکول کیږي چې ستاسې راتلونکي نسلونه به یې هم یادوي. او ورونو، دغه ژمنه په پراخ زړه سره پوره شوه. د وټیزه او اوپاس اولادونو ته هم ښې زیاتې ځمکې او جایدادونه ورکول شول چې هغه ځمکې او جایدادونه د هغوی نسلو ته هم پاتې شول. طارق بن زیاد د پلاوي له مشر څخه وپوښتل تاسې ولې دلته راغلي یئ؟ آیا په ښار کې د پوځ کوم لوړپوړی چارواکی یا د بادشاهي کورنۍ کوم سړی نه و چې دلته راغلی وای؟ طارق بن زیاد ته ځواب ورکړل شو ښار خالي شوی، پوځیان هم له ښار څخه وتلي. یو جنرال یوګو بیلجي و چې هغه د راډریک زوی ریجمانډ وواژه. په بادشاهي ماڼۍ کې به ستاسې هرکلی کیږي، او په دې وخت کې که چیرې د پلاوي د خلکو سره جولین او اوپاس نه وای نو طارق بن زیاد به دا دوکه او چل باله. وروسته ټول د پوځي ګروپونو سره یو ځای د ښار په لوري باندې روان شول. کله چې غازیان د طلیتلې مرکزي ښار ته ننوتل نو په ښار کې پاتې اوسېدونکو خلکو نارې او چغې پیل کړې او مسلمانانو ته یې هرکلی ووایه. غازیان هغو پوځي مراکزو ته بوتلل شول چیرې چې پخوانی پوځ اوسېده. طارق بن زیاد، اوپاس، جولین او نور سالاران بادشاهي ماڼۍ او سلطنتي قصر ته بوتلل شول. د دې ښار او پایتخت څخه چې څومره سره سپین او نور مالونه مسلمانانو ته په لاس باندې ورغلل هغه بې شماره او بې حسابه وو. هغه کورونه تلاشي شول کوم چې د دولتي چارواکو وو او اوس خالي پراته وو. له هغې څخه بې شماره ملغلرې، قیمتي ډبرې، سره او سپین زر هم راپیدا شول. د تراش او توږل شویو ملغلرو او قیمتي کاڼو 2 انبارونه پیدا شول. د طارق بن زیاد د حکم سره سم د بادشاهي ماڼۍ او قصر ټول قیمتي شیان، سپین او قیمتي ډبرې یو ځای ته راټول شول. ورونو، په دې هکله تاریخونه لیکي چې دومره زیات مال او دولت هلته راټول شو چې یوه لویه خونه ورڅخه ډکه شوه. په دې سره د طارق بن زیاد رنګ تک زیړ شو. په دې قیمتي شیانو کې د بادشاهانو هغه تاجونه هم وو چې تر راډریک پورې په اندلس باندې بادشاهي کړې وه. ورونو، د ځمکې په مخ باندې ډېر بادشاهان تیر سوي دي، خو هغوی اوس یو هم ژوندی نه دی. نو هیڅ وخت په بادشاهي، مشرۍ، ریاست په دې فانی او تلونکیو رتبو باندې تاسې خطا نه وځئ، بلکې تاسې هڅه وکئ چې د الله جل جلاله په وړاندې باندې دایمي لوړ رتبو ته ځان نه ورسوئ. هغه په اخلاص، صبر، دیانت او تقوا سره کیږي. نو لکه څنګه چې د طارق بن زیاد رحمه الله د دغو تاجونو په لیدو سره رنګ ژیړ شو، نو وجه یې همدا وه
چې دا بادشاهان تللي دا ټول سره سپین او ملغلرې له هغوی څخه راپاته دي، نو ماته به بیا څه پاته شي؟ او په هغه وخت کې دا معمول و چې د هر بادشاه لپاره د سرو زرو تاج جوړېده چې د مرګ څخه وروسته به هلته د نمونې او یادګار په توګه باندې ساتل کېده، او د نوي بادشاه لپاره به نوی تاج جوړېده. طارق بن زیاد ته د دې ماڼۍ څخه 25 د سرو زرو تاجونه په لاس باندې ورغلل چې ټول د خالصو سرو زرو څخه جوړ شوي وو. تاریخ لیکونکي پروفیسور ډوزي لیکلي دي چې د هر بادشاه تاج به د نظر په توګه باندې لوی کلیسا ته ورکول کېده. خو نورو تاریخونو لیکلي چې طارق بن زیاد ته 25 تاجونه د راډریک له ماڼۍ څخه په لاس باندې ورغلل. یعنې له راډریک څخه مخکې 25 پادشاهان په همدې ماڼۍ کې تیر شوي ول، مړه شوي وو، او دا د سرو تاجونه له بېشماره سرو زرو سره له هغوی څخه پاتې ول. تاریخ پوه لینپول لیکلي دي چې په طلایتله کې یوازې یو جنرال و چې هغه هم د راډریک د زوی لخوا ووژل شو، بل کوم چارواکی هلته نه و. د ماڼۍ مشر هم ورک و. په بادشاهي ماڼۍ کې ملیکه او د هغې ځوان زوی رجماند و. په بادشاهي حرم کې د پاخه عمر میرمنې او 2-3 نورې ځوان نجونې هم پاتې وې. نور ټول له دې ځای څخه تښتېدلي وو. د اندلس په پلازمینه طلایتله باندې اوس د بربري ګربت طارق بن زیاد واکمني وه. ګوټ او یهودیان د هغه سره ملګري شوي وو. طارق بن زیاد د هغوی څخه څو هوښیار او تجربه لرونکي خلک غوره کړل او د ښار چارې یې ورته وسپارلې تر څو د ښار اداره او نظم وساتي. مسلمان غازیان آبادو کورونو ته نه ننوتل او نه یې د هغو تلاشي اخیستله. یوازې له هغو کورونو څخه سامان را ایستل کېده چې د چارواکو وو او هغوی هم له دغو کورو څخه تللي وو. سبا سهار طارق بن زیاد ته خبر ورکول شو چې یوه پیغله نجلۍ ستاسې سره لیدل غواړي. طارق هغې ته د لیدلو اجازه ورکړه. یوه ډېره ښکلې او حسینه نجلۍ په داسې حال کې طارق بن زیاد ته راغله چې د ویرې او ډار اثار یې په څېره کې معلومېدل او خپلې پښې یې په ځان پسې راکشولې. طارق بن زیاد د خپل ژباړونکي په خوله هغې ته وویل زه هم ستاسې په شان یو انسان یم. له هغې څخه یې پوښتنه وکړه چې د څه لپاره دلته راغلې؟ آیا هغه کوم مسلمان ځورولې؟ نجلۍ خپل سر وښورو او ویې ویل داسې نه ده، هیڅ مسلمان ما ته کتلي هم نه دي. زما نوم انامیري دی. زه راهبانو او پادریانو په زور سره نانا یا راهبه ګرځولې وم. ما اورېدلي دي چې ستاسې کسان کلیساګانو ته تللي وو او هلته ورته څه په لاس باندې نه دي ورغلي. تاسې خپل کسان زما سره لوی کلیسا ته واستوئ. د کلیسا خزانه د لوی کلیسا په تاکاوۍ کې خښه شوې ده. که ستاسې له راتګ څخه مخکې هغه چا ایستلي نو د هغې سزا ماته مه راکوئ. کله چې تاسې هلته ښکته شئ نو 2 مړي به د باندې او 3 مړي به په یوه کنده کې وګورئ. د هغې کندې په خوا کې بله کنده هم ده چې د خاورو څخه ډکه شوې ده او د قبر په شان معلومیږي او خزانه به په همدې کنده کې وي. طارق بن زیاد څو غازیان د دې نجلۍ سره ملګري کړل. نجلۍ هغوی د لوی کلیسا تاکاوۍ ته بوتلل. هغوی هلته 2 مړي د باندې او 3 مړي یې په کنده کې پراته ولیدل. کومه کنده او قبر چې لا کیندل سوی نه و هغه د غازیانو راوسپاړه. د هغې کندې څخه د خزانې ټول بکسونه بند او ډک په لاس باندې ورغلل، کوم چې پادریانو د نورو کلیساګانو څخه امانت راوړي او دلته یې ښخ کړي وو. هغه وخت چې د لوی کلیسا د تاکاوۍ څخه خزانه را ایستل کېده او پاس د میرنیا سره د هغې په خونه کې ناست و. ورونو د اوپاس او میرنیا کیسه خو مخکې کړې وه چې دوی مخکې یو له بل سره رابطه درلوده. هغه وخت د اندلس بادشاه ورټیزا و. بادشاه په دې خاطر د دې دواړو نکاح او واده ونه کړ چې میرنیا یهودنه وه. بله دا چې اوپاس شهزاده و او میرنیا یوه عامه ښځه وه. او بله خبره دا چې د دوی په مینه او محبت باندې داسې غر راپرېوت چې راډریک بغاوت او سرغړونه وکړه او ورټیزا یې وواژه. کله چې د راډریک سترګې په میرنیا ولګېدې داخله کړه. اوپاس د میرنیا سره د هغې په خونه کې شپه تېره کړه. د اوپاس هیله دا وه چې میرنیا به په هغه باندې ځان قربان کړي، خو په میرنیا کې بدلون راغلی و چې هغه چوپه او غلې کړې وه. هغې مسکا هم ونه کړه. هغې به چې کله خبرې کولې نو یو ډول رهبانیت ورڅخه څرګندېده. داسې معلومېده چې میرنیا ننه او راهبه شوې ده
او د هغې د دې دنیا سره هیڅ مینه او محبت نشته. او پاس ورڅخه وپوښتل میرنیا پاتې عمر زما سره تېرول غواړې؟ میرنیا په بوڅ خوله باندې وویل نه او پاس زما پاتې عمر به اوس په عبادت ځای کې تېرېږي. کېدای شي زما روح پاک شي. زه اوس خپل خدای ته نږدې کېدل غواړم. او پاس په خندا سره وویل میرنیا راهبه مه ګرځه، تر اوسه پورې هم ځوانه یې، د آزاد ژوند خوند هم وګوره. میرنیا وویل داسې نه ده او پاس، په ما چې څه تېر شوي دي له هغې څخه ښه خبر یې. ما اوس له خپل زړه څخه وباسه، یو کار وکړه او پاس. زه د نوي پاتې سپهسالار طارق بن زیاد ته چې د راډریک حکومت یې ختم کړی دی یوه ډالۍ ورکول غواړم. ما سبا هغه ته وروله. او پاس وپوښتل ډالۍ څه شی ده؟ میرنیا وویل یو دروند بکس دی، 3-4 کسان در سره راوله چې هغه را سره راورسوي. سبا چې کله د طارق بن زیاد غازیانو د کلیسا څخه خزانه راویسته او پاس یو دروند بکس را روان کړی و چې په دې بکس باندې له 1 کال څخه ډیر وخت تیر شوی و چې دا بند او قلف و. کله چې او پاس میرنیا ته ورغی نو هغې دا بند د خونه خلاصه کړه. او پاس چې کله هغې خونې ته ننوت نو بیرته په شا راستون شو. او پاس له میرنیا څخه وپوښتل میرنیا په دې خونه کې څه شی دی؟ دومره بد بوی؟ آیا په دې خونه کې کوم انسان مړ شوی دی او که کوم څاروی؟ میرنیا ځواب ورکړ دا بد بوی د خونې د بندوالي په سبب ده. دا وګوره چې په خونه کې څه پراته دي. دا د یهودي ساحر او جادوګر بوسجن خونه ده. هغه به دلته د انسانانو زړونه، دماغونه او کوپړۍ ساتلې. دلته ماران او لړمان هم ساتل کېدل. داسې بوټي او شیان به هم ساتل چې انسان به یې بېسده او بېهوشه کاوه. او پاس وپوښتل هغه اوس چیرې دی؟ میرنیا وویل هغه تللی دی. زه اوس د هغه بکس طارق بن زیاد ته ورکول غواړم. او پاس وپوښتل په هغه بکس کې څه شی دی؟ آیا ته په دې نه پوهېږې چې د هغې څخه څومره بد بوی راځي؟ میرنیا وویل او پاس دا به یوازې طارق بن زیاد ګوري چې په هغه کې څه دي. که هغه بده وګڼله نو سزا ګاللو ته یې زه تیاره یم. 4 کسانو دغه د لرګی بکس پورته کړ. او پاس د میرنیا سره یو ځای د طارق بن زیاد مخې ته ورغی. او پاس طارق بن زیاد ته وویل ابن زیاد دا د هغه ښځه چې تاسې ته یې په زرګونه ګوټی او یهودی پوځ درکړی و. دا د دې میرمنې کمال و چې د ګادلیت په میدان کې د راډریک په زرګونه پوځ د هغه څخه جلا شو او ستاسې سره ملګری شو. په دې حالت کې میرنیا وویل ای سپهسالاره ما دا کار د انعام لپاره نه دی کړی. ما د راډریک څخه غچ او انتقام اخیستی دی. زه ستاسې خوښي هم نه غواړم. ما خپل روح خوشحاله کړی او ما ستا لپاره یوه ډالۍ راوړې ده. د لرګي بکس د طارق بن زیاد په وړاندې کېښودل شو. میرنیا د بکس قلف خلاص کړ او د بکس سر یې پورته کړ. طارق بن زیاد او نور ملګري چې هلته ولاړ وو شاته شول. ټولو په خپلو پوزو باندې لاسونه او دسمالونه کېښودل. له بکس څخه داسې بدبوی پورته شو چې په خونه کې پاتې کېدل ګران و. طارق بن زیاد وپوښتل په دې بکس کې څه دي؟ میرنیا وویل د یو انسان مړی دی چې د 1 کال څخه را په دې خوا پکې بند پروت دی. جولین وپوښتل د راډریک مړی خو دا نه دی؟ میرنیا ځواب ورکړ نه د هغه نه دی. راډریک موږ یوازې د تللو په وخت کې لیدلی و او بیا مو نه دی لیدلی. جولین تاسې دا مړی پیژنئ چې دا څوک دی؟ دا د بوسجن یهودي ساحر مړی دی، د راډریک ګران منلی جادوګر. سپهسالار ته ووایه که دا ژوندی پاته وای نو تاسې به اوس دلته د فاتح په توګه باندې نه وای را رسېدلي. دلته به اوس راډریک ولاړ او طارق بن زیاد به په زنځیرونو کې تړلی ولاړ و. طارق بن زیاد وویل دې میرمنې ته ووایه چې پوره خبره څرګنده کړي. جولین وویل ابن زیاد د دې نوم بوسجن و. ده به راډریک ته د راتلونکي وخت حالات بیانول. ده د جدول او نجوم په علم کې لوړه درجه لرله. راډریک د ده وړاندوینې رښتیا بللې. راډریک دی له ځان سره تل ساته. راډریک به د هغه د پوښتنې او مشورې څخه پرته هیڅ کار نه کاوه. بوسجن یو ساحر، جادوګر او مداري و. طارق بن زیاد وپوښتل آیا هغه یهودی و؟ جولین ځواب ورکړ هو. طارق وویل جادو او سحر د یهودیانو کار دی او همدا خلک په دې کار کې لاس او مهارت لري.
او پاس وویل اوس به میرنیا ووایي چې هغې په څه ډول باندې دغه جادوګر وواژه. میرنیا وویل کله چې راډریک بادشاه ستاسې مقابلې ته ته نو د هغه په وړاندې څه بد پال پروت و. راډریک بوسټن راوغوښت او هغه ته یې وویل چې دا بدپال د ده په حق کې سم کړي تر څو به دښمنانو غالب او برلاسی شي. ساحر له راډریک څخه 14 یا 18 کلنه پیغله وغوښته. ساحر ویلي و چې د دې پیغلې زړه به راباسي او په هغې به داسې جادو کوي چې ستاسې ماتې په فتحه باندې بدله شي او دښمنان به دې تباه او برباد شي. راډریک بادشاه ما ته حکم وکړ چې دا ډول پیغله ساحر او جادوګر ته ورکړم. زما سره په داسې عمر کې یوه نجلۍ وه. ما د شپې هغه نجلۍ د ساحر خونې ته وروسته. هغه نجلۍ د زړه رایستلو لپاره په میز باندې څملوله او هغه ورباندې ورکوږ شو. په دې وخت کې ما د هغه په سر باندې په یو کوتک ګزار وکړ او 2-3 ګزارونه مې نور هم ورکړ چې هغه بې سده شو او راپرېوت. بیا مې د هغه ستونی خفه کړ او په خپل لاس مې مړ کړ. بیا مې راغبر کړ او په بکس کې مې بند کړ. راډریک بادشاه سهار روان شو. ما هغه نجلۍ د پلار کور ته وروسته. د هغې شپې څخه دا جادوګر په دې بکس کې بند دی. که دې جادوګر خپل جادو کړی وای نو فتحه به د راډریک په برخه وای. طارق ورڅخه وپوښتل تاسې د هغه مردار مړی ما ته د څه لپاره راوړی دی؟ میرنیا وویل زما سره ستاسې لپاره د ده څخه غوره ډالۍ نوره نه وه. مړی نشته، اوس یوازې هډوکي پاتې دي. هغه یا وسوځوئ یا یې ښخ کړئ. زه پس له دې آزاده یم. میرنیا سلام واچاو او نور روانه شوه. هغې له ځانه سره وویل زه اوس آزاده یم، زه اوس آزاده یم. او پاس هغه ډیره ولټوله خو پیدا یې نه کړه. هغه له ښاره څخه وتلې وه. ورونو د طارق ابن زیاد رحمه الله رښتینی تاریخ به دوام ولري خو تر یو بل عنوان لاندې. ایجلونا. د طارق بن زیاد سترګې په هغې دروازې باندې نښتې وې له کومې څخه چې میرنیا وتلې وه او دا یې ویل زه اوس آزاده یم، زه اوس آزاده یم. د طارق بن زیاد په پراخ تندي باندې ګونجې راغلې. په یقیني توګه چا نه شو ویلی چې هغه په څه باندې فکر کاوه. هغه به شاید په دې فکر کاوه چې که میرمنې دا ساحر او جادوګر نه وای مړ کړی نو څه به کېدل. او هغه به دا فکر هم کاوه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې هغه ته کوم زیری په خوب کې ورکړی و د هغې د پوره کولو لپاره الله جل جلاله څومره حیرانونکي کارونه وکړل. یو بې حیا او ابرو بایللې ښځه چې مسلمانه هم نه وه او د اسلام د سرسخته دښمنانو د قوم غړې وه د خپل قوم یو جادوګر یې په دې خاطر وواژه چې هغه د مسلمانو غازیانو د فلج کولو لپاره کوښښ کاوه. هغه په سوچ او فکر کې ډوب و چې د باندې د څو کسانو اواز واورېده چې ویل یې موږ د سفح سالار سره لیدل غواړو. پیره کوونکي وویل زموږ څو خپل کسان غواړي چې ستاسې سره وګوري. ورونو طارق بن زیاد یو مجاهد و او په ډېره خاکسارۍ سره دغه خبره دوی ته وکړه. دلته په ماړۍ کې چې کوم بادشاه و هغه وژل شوی. دلته کوم بادشاه نشته چې هغه ته د لیدلو لپاره اجازه اخیستل اړین وي. هغوی راخوشي کړه چې راشي. کله چې پیره کوونکی له دروازې څخه یو لوري ته شو نو 3 کسانو په ګډه یو میز رانیولی او دننه راننوتل. 3 واړه د طارق بن زیاد د لښکر غازیان وو چې یو پکې مشر و. میز کوچنی ښکارېده خو وزن یې زیات و ځکه نو 3 کسانو په ګډه سر رانیولی و. طارق وپوښتل دا څه شی دی؟ سرګروپ ځواب ورکړ دا میز دی سپه سالار. موږ په لار کې خلک له تیښتې څخه منع کول چې باید ټول بیرته خپلو کورونو ته ولاړ شي. ستاسې د مال، دولت او ابرو ساتنه زموږ په غاړه ده. په دې وخت کې د ښار د شاتنۍ دروازې څخه یو بګۍ او ګاډۍ راووته. موږ ورته د ودرېدو اشاره وکړه خو ګاډیوان هغه په منډه کړه. زموږ په هغه باندې شک پیدا شو. موږ هم ورپسې اسونه ورخوشي کړل او په لاره کې مو ګاډۍ رامنع کړه. په هغې کې 3 داسې کسان ناست وو چې راهبان معلومېدل. د هغوی سره دا میز و چې د سرو زرو څخه جوړ شوی و. ما د هغوی څخه وپوښتل چې ولې په اشاره باندې ونه درېدل. هغوی وویل چې د دې میز د ساتلو په خاطر موږ نشو ودرېدلی. ما ورته وویل چې زموږ سره را روان شي. نو هغوی زارۍ او نانواتې پیل کړې چې دا میز ډېر مقدس او مبارک دی
موږ دا د بل دین خلکو ته نشو سپارلی. ما هغوی له ځانه سره دلته راوستي دي. طارق بن زیاد وویل هغوی دننه راولئ. 3 واړه راهبان دننه راغلل. طارق بن زیاد وویل که دا میز د سرو زرو وي نو بیا خو ډېر قیمتي دی. زه ستاسې درناوی کوم چې 3 واړه راهبان یاستئ، خو دا میز بیرته نشم درکولی. یو راهب وویل دا میز د خالصو سرو زرو څخه جوړ شوی دی. د دې میز په پښو کې ملغلرې، قیمتي کاڼي، غمي لکه زمرد، زبرجد او نور قیمتي شیان لګېدلي دي. موږ دا میز په دې خاطر باندې نه تښتوو چې ګوندې دا قیمتي دی، بلکې په دې خاطر مو وړ چې دا یو مقدس او پاک یادګار دی. تاسې ګورئ چې په دې باندې یو راحل هم ایښودل شوی دی چې هغه ورسره نښتی دی. دا زموږ د کلیسا مال دی. تاسې شاید یقین ونه کړئ چې دا میز د حضرت سلیمان علیه السلام دی. یو وخت یو بادشاه ټیټوس په یروشلم باندې برید کړی و او دا یې ترلاسه کړ. هر بادشاه چې په تخت باندې کینی نو په دې میز کې یوه ډېره قیمتي مرغلره او غمی د نښې په توګه باندې لګوي. موږ ستاسې څخه غوښتنه کوو چې موږ له دې میز څخه بې برخې نه کړي. دا د حضرت سلیمان علیه السلام یادګار دی. طارق بن زیاد وویل اوس خو د اندلس تخت او تاج زموږ په لاس کې دی. اوس نو دا میز باید زموږ سره وي او موږ د دې حقدار یو. ورونو په دې هکله ټولو تاریخونو دا لیکلي دي چې د دې میز پښې ورڅخه جلا کېدای هم شوې او بیا ورسره بیرته یو ځای کېدای هم. طارق بن زیاد میز بیرته راهبانو ته ورنه کړ او د خپل ځان سره یې وساته. طارق بن زیاد خپلو نامتو سالارانو او مشرانو ته وویل د امیر المؤمنین لپاره به له دې څخه غوره او لویه ډالۍ بل څه وي. زه په خپل لاس دا میز هغه ته په دمشق کې وړاندې کوم. خو په دغه وخت کې یو راهب وویل موږ سپاه سالار په یوه خبره باندې پوهول غواړو. تر اوسه پورې هیڅ بادشاه د دې میز دعوه نه ده کړې چې دا زما حق دی. هر بادشاه به ویل چې دا د حضرت سلیمان علیه السلام میز دی. سپاه سالار باید په دې باندې پوه شي چې حضرت سلیمان علیه السلام د پیریانو او جنیاتو پیغمبر و. د دې میز ساتونکي پیریان او جنیات دي، ځکه نو دا په کلیسا کې ساتل کېده. که سپاه سالار یا بل چا د دې دعوه وکړه چې دا زما مال دی نو هغه به په داسې مرګ مړ شي چې خوار او ذلیل به وي. ورونو دا د هغه راهب خبرې وې. خو طارق بن زیاد یې په ځواب کې وویل دا میز به د سلیمان علیه السلام په نامه ساتل کیږي. موږ مسلمانان یو. مسلمانان سره او سپین زر د ځان سره نه ساتي. تاسې ټول اوس تللی شئ. له ښار څخه تېښتې ته اړتیا نشته. خپلو کلیساګانو او خپل د عبادت ځایونو ته په ازادانه توګه ټول تللی شئ. ستاسې او ستاسې د عبادت ځایونو سپکاوی به نشي کېدی. ورونو دغه ورځ تېره شوه. سبا سهار د ماڼۍ په پراخ میدان او چمن کې طارق بن زیاد د سهار د لمانځه امامت وکړ. هغه چې کله له لمانځه څخه اوسګار شو او د ماڼۍ په لوري ته نو یو سړی ورته راغی او هغه یو لوړپوړی چارواکی و او د استازي دنده سرته رسوله. د هغه نوم ادریس ابوالقاسم و. هغه له لرې څخه راغلی و. استازي له طارق بن زیاد رحمه الله څخه وپوښتل ابن زیاد آیا تا ته څرګنده ده چې د مصر او افریقا امیر ښاغلی موسی بن نصیر د 18,000 لښکر سره اندلس ته راغلی؟ طارق بن زیاد په حیرانتیا او تلوسه سره وپوښتل کله راغلی؟ هغه چیرې دی؟ زما هیله هم دا وه چې هغه به زما مرستې ته خامخا راځي. ادریس ابوالقاسم طارق بن زیاد ته وویل د 1 کال څخه راهیسې دې هېواد ته راغلی دی. کوم ښارونه او سیمې چې تا له پامه څخه غورځولي وو هغه ټول یې فتح کړي دي. طارق بن زیاد په خوښۍ سره ناره پورته کړه ژوندی دې وي موسی بن نصیر. هغه زما نیمګړی کار پوره کړ. زه هغه خپل امیر نه بلکې خپل مربي یې ګڼم. ورونو د مسلمانانو د امیرانو ترمنځ په هغه وخت کې ډېر محبت او مینه وه. الله جل جلاله دې زموږ او ستاسې د اوسنیو امیرانو ترمنځ هم همدا مینه او محبت لکه د موسی بن نصیر او طارق بن زیاد رحمه الله ترمنځ چې وه همغسې او له هغه څخه هم ډېره دوامداره او خوږه ولري. ادریس ورته وویل کوم ښارونه چې تا فتح کړي وو هغه له لاسه وتل. که د مصر او افریقا امیر ته په خپل وخت معلومات نه وای رسېدلي نو اوس به په صدونه، قرمونه او میدونه کې بغاوت او سرغړونې شوي وي.
امیر موسی په خپل وخت حالات سنبال کړل او د سرغړونې مخه یې ونیوله. ورونو، کله چې د مسلمانانو یو امیر یوې خواته د فتوحاتو لپاره ځي یا په خپل ملک کې په خپله برخه کې په کارونو باندې لګیا وي، نو د مسلمانانو نور مشران هم باید په هره برخه کې خپل کوښښونه وکړي. ټول کارونه باید امیر ته ور له غاړې نه سي، بلکې د امیر له غاړې څخه هغه کارونه باید سپک کړي او په اړه یې امیر ته اطمینان او ډاډ ورکول سي. د طارق بن زیاد له خولې څخه د امیر موسی بن نصیر لپاره د آفرین او شاباسي کلمات ووتل. هغه موسی بن نصیر د یو پرښتې په توګه باندې باله، ځکه چې په داسې وخت کې د هغه راتلل ډېر مهم کار و. ادریس ابوالقاسم هغه ته د موسی بن نصیر د فتوحاتو او بریالیتوبونو حالات او کارنامې بیانولې. طارق بن زیاد وویل هغه زما د مرستې لپاره راغلی دی. اوس به زه بېغمه پرمختګ کوم، په لږ وخت کې به ټول اندلس لاندې کوم او د اسلامي هیواد برخه به یې ګرځوم. ورونو، اوس به له طارق بن زیاد رحمه الله څخه ورشو د مسلمانانو ستر امیر موسی بن نصیر رحمه الله ته، چې اندلس ته د فتوحاتو په موخه باندې راغلی او په ګډه مخته روان دي. هغه وخت چې ادریس ابوالقاسم طارق بن زیاد ته د موسی بن نصیر خبر ورکړ، هغه د مریدا په لور باندې خوځېدلی و او خپل جاسوسان او څارونکي یې هلته استولي وو تر څو د هغه ځای حالات معلوم کړي. ورونو، په هغه وخت کې د امیرانو معمول دا شی و، الله جل جلاله دې دا ورځې په موږ او تاسې وویني چې کله زموږ اسلامي خاورې، هغه خاورې چې زموږ له لاسونو څخه وتلې، اوس یې واک او اختیار مسلمانان نه لري، نو الله دې هغه ورځ را باندې وویني چې زموږ او ستاسې لښکرې د هغو ملکونو په خوا باندې ور روانې وي، خپل ملک مو په امن، اتفاق او ورورولۍ کې وي. له هرې خوا ډاډمن واوسو او خپلې لښکرې د خپلو عمراو په اطاعت او د اوامرو په رڼا کې هغوی لورو ته ورخوځوو، نو لکه د موسی بن نصیر رحمه الله په څېر به مخکې له مخکې استخباراتي ادارې د هغو ملکونو په هکله باندې مکمل تصویر او معلومات راټولوي، لکه څنګه چې موسی بن نصیر رحمه الله ته مخکې له مخکې راوړل او تصویر یې ورته وړاندې کوو. موسی بن نصیر رحمه الله د اندلس د ادارې او نظم سنبالولو لپاره خپل مشر زوی عبدالعزیز هم اندلس ته راغوښتی و، تر څو هلته یو نظام او حکومت جوړ کړي، تر څو سرغړونې او بغاوتونه را پیدا نشي. کله چې څارونکي او جاسوسان راغلل، نو هغوی د ښار پوره نقشه او دفاعي چارې معلومې کړې وې. ورونو، د موریدا نوم خو به مو اورېدلی وي. موریدا د اندلس لوی ښار او د پلازمینې طلایتلې څخه هم ښکلی و. د دې د ښکلا او ښایست لپاره کارکوونکي رومیان ټاکل شوي وو. هغوی ښې لوی او غټې ودانۍ جوړې کړې وې چې د تعمیري فن شاهکارونه وو. په اوسني وخت کې هم د هغې کنډوالې د لیدلو وړتیا لري. د روم امپراتور اګسټس د دې ښار په ودانولو او ښکلي کولو باندې دومره کار کړی و لکه چې دا د هغه پلازمینه وي. د ښکلا او ښایست څخه برسیره رومي بادشاهانو د هغوی دیوالونه هم قوي او کلک جوړ کړي وو. د دې ښار دفاعي ځواک هم ډېر قوي و. پوځیان یې هم پوره روزلي وو چې کوم ځواکمن دښمن هم هغوی نه شوی محاصره کولی. د ښار شا او خوا داسې خنډونه لګول شوي وو چې دښمن د ښار دیوال ته نشو رسېدلی. د امید راډیو ډېرو درنو او متدینو اوریدونکو، دا وه د پاتې مزل نننۍ خپرونه چې تاسو ته ما ډاکټر سیف الله خالد وړاندې کړه. هیله ده موږ هم په خپلو نیکو دعاګانو کې یاد ساتئ. تر راروانې جذابې تاریخي خپرونې مو په لوی او مهربانه الله جل جلاله سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.